ستړي مشئ ملګرو، نن مونږه په نهمه ناسته کې یو د میډیټیشن، او نن چې کومه موضوع ده نو هغه لږه ترخه ده، خو په دې باندې خبرې پکار دي. او دا موضوع ده د مرګ. مرګ یو حقیقت دی، او د حقیقت نه یره چې کوم ده نو دا ایرریشنل، دا ریشنل نه ده. نو بیا انسان چې دی د مرګ د یری دا ټول انسانیت ولې دومره نیولی دی؟ د هغې وجه دا ده چې سوچ چې کوم دی دا یره د سوچ پیداوار دی. سوچ ولې چې کوم دی نو یره جوړه کړې ده د مرګ په باره کې. د هغې وجه دا ده چې سوچ چې کوم دی د اصل نیچر د په خپل نیچر داسې پېژني چې دا یو تسلسل دی. دی د ماضي د نومونو، تصویرونو، د شوو احساساتو، تجربو، دا ټول میموریز چې دي د هغې خوځښت دی. نو دی خپل ځان د تسلسل بچی ګڼي، یعنی تسلسل د ده په اډانه کې دی. او مرګ چې کوم دی دا یو سیریس، یو ډیر غټ خنډ، یو بریک، یو سټاپ د تخکاری په خپل تسلسل کې. نو دغه خنډ نه دی اوس دغه خنډ د مخې نه لر کول غواړي. نو خنډ خو داسې نشي لر کولی چې الیمینیټ کړي، ختم یې کړي. حقیقت خو دی نشي بدلولی، خو د حقیقت په باره کې دی اوپینینز جوړولی شي. د حقیقت په باره کې دی تیوریز جوړولی شي، سوچ. د حقیقت په باره کې دی ایډیالوژیز جوړولی شي. د حقیقت په باره کې دی فلسفیز جوړولی شي، انالیسس کولی شي. او هغه کار د کړی دی، د عقیدو انبار یې ودرولی دی چې د دې تسلسل د مات نشي، او دا مرګ دی ترانسنډ کی، یعنی د دې حقیقت نه راتاو شي او بل طرف ته تیوزي، د دې نه واوړي. د هغې لپاره د عقیدو انبار ودرولی دی، د لټریچر انبار یې ودرولی دی، د ایډیالوژیز انبار یې ودرولی دی. او یره چې کوم دی نو او دغه عقیدو، د دغه لټریچر، د دغه تیوریز، د دغه ایډیالوژیز د انبار د لاندې چې کوم دی د انسان د مایند ملا ماتېږي او د کږلېچ ښکار دی. نو مرګ یو حقیقت دی، او حقیقت نه زده کړه خو کېدی شي، حقیقت انډرسټینډ کېدی شي په ژوره لیدنه کې، د سوچ په انالیسس کې نه. سوچ چې دی نو هغه به د تسلسل د حفاظت په پاداش کې دی به ایډیالوژي جوړوي، دی به یره جنریټ کوي، دی به عقیدې پروجیکټ کوي. نو دی خپل ځان د مرګ نه ایسته د خپل تسلسل بیا لټوي، د هغې لپاره دغه پروجیکشنز کوي. خو حقیقت چې دی دا مونږه په ژوره لیدنه کې پېژندی شو. او حقیقت که تریخ دی او که خوږ دی. اوس دغه هم د سوچ ټکي دي چې خوږ دی او که تریخ دی، ایون دغه ټکي مونږه بیا نشو استعمال. حقیقت حقیقت دی، بس څنګه چې یو ونه حقیقت دی ته ورته ګورې، دغسې مرګ هم یو حقیقت دی. نو بیا خو د دې نه مونږه یو بله زده کړه کولی شو په دې ورځ کې. مرګ د وجود مرګ چې کوم دی دا خو یو حقیقت دی، خو سوچ دا مرګ چې کوم دی نو د یو خپل اینډ په توګه ګوري، د یو خپلې خاتمې په سترګه ورته ګوري او د هغې د ټرانسنډ کولو کوشش کوي. نو اوس
مونږ مرګ لا یو بل مینینګ ورکو دلته، او هغه دا دی چې د میډیټیشن په پروسس کې، د خبرداري په پروسس کې، مونږ دا سوچ چې کوم دی د خاتمې ته راوستی شو، د وجود د مرګ نه مخکې دی دا نه غواړي، ځکه دی تنګول کوي، ځکه سوچ ترپه کې وخی. تاسو کوشش وکړئ چې غلی کېنئ، نو دته به کله چای ور یادېږي، کله به یو بل شي ته زړه کېږي، کله به د برین یو خوا تختی، کله به بل خوا تختی، کله به ورته یو خواهش رادانګي، کله به ورته بل ډیزایر رادانګي. نو دی دا خپل ځان د خپل مرګ ته غاړه نږدي. نو د میډیټیشن په پروسس کې د سوچ مرګ یو قسمه واقع کېدی شي، داسې مرګ نه چې ګنې په هغې کې به انټیلیجنټ مرګ، یعنی د سوچ هغه برخې به مړې شي کوم چې غیر ضروري دي، کوم چې ډسپورډر دی، کوم چې یېرې دي، کوم چې حسدونه دي، کوم چې غصې دي، نفرتونه دي، جیلسیز دي، هغه به مړ شي. دا نه چې د خپل پلار نوم به دنه هېر شي یا د خپل ورور رشته به دنه هېره شي، هغه هم سوچ دی، هغه رشته پېژني، هغه خلک پېژني، دا یې نومونه پېژني. نو میډیټیشن داسې پروسس نه دی چې ګنې دا سر په ټوله هر څه وجني، خو دې کې انټیلیجنټ مرګ واقع شي د سوچ، او سوچ په ډډه شي. نو په دې طریقه باندې مونږ وینو چې په میډیټیشن په خبرداري کې مرګ چې کوم دی دا مونږه د ژوند په اخره کې د بوډاوالي په اخره کې نږدو، مرګ مونږ ژوند ته نږدې ږدو. هره ورځ هره لمحه چې زمونږ سوچونه راجمع کیږي، زمونږ خلکو سره چوکه پوکه کیږي، زمونږ خلکو سره خبرې اترې کیږي، په هغې کې چې کوم میموریز جوړیږي هغې ته زمونږ پامي، او په هغه وخت باندې چې کله د هغې استعمال وشي، د هغې نه پس د هغې مرګ واقع کیږي د خبردارۍ د رڼا د لاندې. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې کله تاسو یېرې سره پاتې شئ او یېرې ته پام وکړئ په ژوره ننداره کې، نو یېره مړه شي. دغه څنګه چې تاسو ټوله ورځ کوم انټراکشنز کېږي، خلکو سره خبرې کېږي، خلکو سره ترخې خبرې کېږي، خوږې خبرې کېږي، او هغه چې کوم دی د هغې میموریز د خبردارۍ د رڼا د لاندې هغه وینځلی شي، پاتې نه شي. تاسو یو تجربه کولی شئ، کله چې تاسو د شپې د خوب نه مخکې تاسو ویده کېږئ او ستاسو د ورځې څومره انټراکشن شوی او په هغې باندې تاسو یو سرسري نظر واچوئ بغیر ججمنټ، صرف وګرځئ پرې، نو دغې سره هم چې کوم دی نو هغه میموریز په هغې کې ډېر مړه شي. نو تاسو وګورئ چې ستاسو خوب د هغې سره سمېدی شي، برین خاموشه کېدی شي. نو مرګ د ژوند نه لرې کېښودل دا د کریټیویټي مرګ دی. مرګ به ژوند پورې نږدې ونیسي، یعنی سوچ به استعمالیږي د یو اوزار په توګه او د استعمال نه پس به د مړ کېږي. نو ارګانیزم لکه نروس سیستم او برین او سیستم چې ټول دی به د سوچ د کږلیچونو د بوج نه ازادي کریټیو وي. نو په دې باندې به بیا نورې خبرې هم کوو، ځکه چې په دې کې کېدای شي تاسو پوښتنې به وي، خو دې خبرو ته تاسو په خپله سوچ وکړئ، په خپله ورته پام وکړئ، سوچ نه پام ورته وکړئ. نو په دغه پام کې، په دغه ننداره کې به تاسو ته ډېر څیزونه ښکاره شي. مننه.